الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، لسورة آل عمران يوصل اتصل ويختم نمبر آیت ترسیدلیو. پا دی آخرینی آیتونو که اللہ سبحانه وتعالی دا تیرشو پیغمبرانو دا ملگرو باس کردو چی اگا دیسی خلقو چی دا کافرانو با مقابله که مضبوط ولارو صبر بکونو تاسو بم دیسی کوئی، تابیداری دا دی دیندارو بکوئی، او د کافرانو د تابعدارۍ نه به ځان لرې ساتئ. نو ځکه وایي په دې 109 نمبر آیت کې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها الذین آمنوا اے ایمان والو ان تطیعوا الذین کفروا که تاسو خبره منئ دغه کسانو چې کفر یې کړی دی یردوکم علی اعقابکم واپس بکی تاسو لره په پوندو ستاسو باندې فتنقلبوا خاسرین نو وبګرځئ تاوانیان. دا اوس بل قانون بیان شو چې د کافرانو خبره به نه منئ، مشرکان، یهود، نصارا، منافقین، دا ټول پکې دننه رالو. ځکه چې د خصوصا د منافقانو دا مشوره کړې وه چې جنگونو له مزې کې مړه به شئ، او څوک چې جنگونو له ځي نو هغه مړ کېږي، او دا دنیا به را جمع شي او تاسو به داسې کې او تاسو به دغه کې دا خبرې به یې کولې. الله وایي د دوی خبرې مه منئ د کافرانو، یعنې دوم د دې دین نه اړئ، د دوی تابعداري به نه کوئ، د دوی په لار به نه ځئ. په لار د چا به ځئ؟ هغه یو څو آیته مخکې چې ذکر شو د پیغمبرانو هغه مخلص ملګري، هغه نیکان ملګري. بل الله مولاکم، بلکې الله مددګار دی ستاسو، وهو خیر الناصرین، او هغه غوره دی د مددګارانو نه. اوس که څوک دا ووایي که تاسو د کافرانو نه منئ نو ستاسو مرستې به څوک کوي، تاسو خو به یوازې پاتې شئ. نو الله وایي نه، دغه یره مه ساتئ، زه ستاسو مددګار یم، ستاسو ملګری یم په دنیا کې هم او په آخرت کې هم. نو ګوره الله مرسته زموږ سره څنګه کړې ده؟ الله زموږ ملګری دی که نه؟ نو مرسته په دې طریقې سره کړې ده چې د کافرانو په زړونو کې رعب اچولی دی. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب، زر ده چې وابچو موږ په زړونو د هغه کسانو کې چې کفر یې کړی دی یره، رعب یرې ته وایي. او دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه خاصیت دی چې الله ورله خاص ورکړی. حدیث کې راځي چې دا خاص نعمت الله ماله راکړی چې زه د دشمن نه په فاصله کې یم او بیا مغه زمانه یریږي. دا یری ولې ورچولې د کافرانو په زړه کې؟ بما اشرکو بالله، په دې وجه چې دوی برخداران جوړ کړي وو د الله سره. ما لم ينزل به سلطانا، هغه څوک چې نه دی رالیږلی الله په هغې باندې څه دلیل، یعنی کوم خلک چې دوی د الله سره شریک کړو، الله د هغوی په شریک کېدو څه دلیل نو رالیږلی، دوی د ځان نه دا کار کړی دی. ومأواهم النار، او ځای د ورتلو د دوی اور دی. وبئس مثوى الظالمین، او بد دی ځای د اوسېدو د ظالمانو. 1 نمبر آیت کې الله وایي چې زه ستاسو مددګار یم که نه؟ نو مرسته یې زموږ یو په دې طریقې سره کړې ده. په کومې طریقې سره؟ چې د کافرانو په زړونو کې رعب ورچولی دی. نو بله الله په دې طریقې سره مرسته کړې ده. ولقد صدقكم الله وعده، او یقینا
رښتینې کړي د تاسو سره الله وعده خپله. الله څه وعده کړي د مؤمنانو سره چې زه به ستاسو مرسته کوم په هر ځای کې. الله وی دا وعده ما د احد په میدان کې م رښتینې کړې وه. که څوک دا وایي چې په احد کې خو مسلمانانو ته شکست میلاو شوی، الله وی نه، احد کې ما دا لوز الله وی ما پوره کړی دی. اذ تحسونهم باذنه، کله چې تاسو وجل کافران په حکم د الله سره، تاسو ولې په خپلو وی نه دي وجلي. حتی اذا فشلتم، تر دې چې کله کمزوري شوي تاسو، وتنازعتم فی الامر، او جګړه مو وکړه په حکم د رسول صلی الله علیه وسلم کې، وعصیتم، او خلاف وکړو تاسو، من بعد ما اراکم ما تحبون، پس د دې نه چې وښول الله تاسو ته هغه څه چې خوښول تاسو. ګوره الله وایي چې ما خپل لوز رښتینی کړی دی. څنګه رښتینی کړی دی الله؟ الله وایي تاسو په خپلو لاسونو کافران وجلی دي. لوز د الله دقه دی چې تاسو به کامیابېږئ. کامیاب شوي تاسو. د جنگ اولنۍ برخه دا د کافرانو سره ده، عفوا د مسلمانانو سره ده. حتی اذا فشلتم، تر دې چې تاسو کمزوري راښکاره کړه، وتنازعتم، اختلاف هم جوړ کړو، فی الامر د پیغمبر په خبره کې، وعصیتم، او د پیغمبر نافرمانی ده نه وشو. هغه په دې طریقې سره چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د احد په میدان کې 50 کسان په یو غونډۍ باندې کېنول چې هغه د احد غر ته مخامخ تبیل کړو، او د دې لپاره کېنول چې دا ځای خالي دی. نو چېرته داسې نه چې دشمن د دې طرف حمله وکړي په موږ باندې، او په هغو باندې عبدالله بن جبیر رضی الله عنه هغه یې په مشر کړو، امیر یې کړو، او دی ورته وویې دومره سخته خبره ورته وکړه، وایي که موږ مړه شو او مارغان راشي زموږ د بدن غوښې خوري که نه، تاسو بیا هم نه راکوزېږئ. یعنې څه چل دی په دې ځای کې، او دومره اهم ځای دی، ځکه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په شان انسان ماهر، هوښیار، پوهه دا به پیدا نه کړي. دا ځای دومره قیمتي ځای دی او دومره حساس او دومره خطرناک چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې په یو حال کې به هم نه راکوزېږئ. که موږ بیلو که موږ ګټو. نو کله چې دا مشرکان وتښتېدو یو پیر د میدان نه، او مؤمنان راولګېدو غنیمتونه یې راټولول، نو بس په دې کې اختلاف پیدا شو. عبدالله بن جبیر او د هغه سره یو څو ملګري نور، یعنی 9 کسان پاتې شو. دوی وایي چې موږ ته خو پیغمبر ویلي چې نه به راکوزېږئ. هغوی نور هم غلطه اراده نه وه، ټول صحابه کرام اوچت خلک، خو هغه نورو دا وایي چې پاتې څه نه دي، موږ خو انتظار وکړو دغه حالات چې تاسو وینئ، مخامخ غنیمتونه تقسیمیږي، کافران دغه دی وتښتېدو ذلیله، هر څه موږ وینو، نو پاتې څه دي؟ نو دا 40 راکوشو او 10 پاتې شو. نو خالد بن الولید رضی الله عنه چې په دغه ورځو کې لا مسلمان شوی نو، نو هغه تقریبا 250 کسان ځان سره ملګري کړو، او د شا د طرف نه په دې کسانو باندې حمله وکړه عبدالله بن جبیر رضی الله عنه، او د هغه سره چې نور کم ملګري وو هغه ټول شهیدان کړو، او بیا په مسلمانانو باندې حمله وکړه، او د هغې د لاسه مسلمانانو ته انتهایی او سخت تکلیف میلاو شوی. وعصیتم، او تاسو نافرمانی وکړه، من بعد ما اراکم ما تحبون، وروسته د دې نه چې الله وښوه تاسو ته هغه څه چې ستاسو خوښ، څه ورته وکړو؟ غنیمت او د کافرانو تیښته، دا هر څه تاسو ولیدو. دې کې یو فایده یاده کوي، دا دي صحابه کرام او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم یوه خبره کې اختلاف کړی دی، بس په یوه کې، هغه اختلاف هم د یعنې څه په غلط سوچ نه دی کړی چې موږ یې نافرماني کوو، هغوی کار وشو، الله فتح په شکست کې بدله کړه. نو سم خیال دی چې یو سړی سحر ماښام د پیغمبر نافرمانیانې کوي، د ده په ژوند کې برکت ته کوم ځای نه راشي؟
خلک وایي که نه راشي بس یاره امت اسلامي کمزوری شو، امت اسلامي حالات تغیر. نو ته خو راشه د امت اسلامي حال وګوره چې د پیغمبر د طریقې سره دوی څه حال دی. د پیغمبر په سنتو پورې بعض نام نهاد مسلمانان خاندي چې څوک د پیغمبر په طریقه عمل کوي بعض پورې خاندي. پرې د دشمن او پرې د انګریز چې پیغمبر پورې خاندي یا نه خاندي دا خو دشمن دی. نو د پیغمبر حدیثونه ته نن سبا په بعضو ملکونو کې نشي بیانولی، ګنې نوم د باندې د وهابي ږدي، نوم د باندې د ګستاخ ږدي، نوم د باندې د بد مذهب او بې مذهبه ږدي. داسې یو معاشره داسې یو قوم به کامیاب شي. دلته صحابه کرام دي، یوه خبره کې ته غلطي وشوه، هغه غلطي هم داسې نه ده چې دوی قصدن دا کار کو د پیغمبر نافرمانی نه، اجتهاد یې وکړو، په اجتهاد کې خطا شو. او دا وګوره سبحان الله پیغمبر په خپله موجود دی او فتح په شکست کې بدله شو. نو موږ ته به د کوم ځای نه برکت میلاو شي چې سړی د پیغمبر نه دومره لري چې د هغه نوم نه پیژني، د هغه په باره کې ورته اهم معلومات نه وي، نو څنګه به دا سړی کامیاب شي؟ منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرة. بعض تاسو نه هغه و چې ارادې لرله د دنیا، او بعض تاسو نه هغه و چې ارادې لرله د آخرت. دا خطاب چاته دی؟ صحابه کرامو ته دی. دا د هغه خلکو خبره ده چې کوم په دې غونډۍ باندې ناست، بعضو دنیا غوښته بعضو آخرت. نو یاده کوي دا فایده بله، دنیا غوښته دا په دوه قسمه، یو د اول سر نه په یو عمل سره دنیا غوښته، دا د منافقانو او د ریاکارو خلکو کار دی، صحابه کرام دې نه پاکو. او دویمه دا عرضي اراده. عرضي څنګه؟ لکه یو سړی د الله یو عبادت کوي او په منځ کې پکې څه راله دنیا ورته میلاویږي، نو دی دغه دنیا هم غواړي، نو په دې الله رانیونه کوي، دا جایز دی. لکه یو مجاهد ولې جهاد کوي؟ د الله په لار کې لګیا که او بیا ورته وروسته څه میلاو شي؟ دنیا میلاو شي، غنیمت. د دنیا سره هم محبت وي، کتاب هم راولو، لکه څه حرج نشته، خو د ابتدا نه د نیت د څه دی؟ د الله رضا ده. دې ځای کې چې الله د صحابه کرامو ته وایي چې بعض تاسو کې دنیا غوښته، نو هغوی دغه دنیا غوښته، یعنې عرضي دا خبره مخې ته راغله، مخامخ یې غنیمتونه ولیدو. نو مخې ته غنیمتونه چې ولیدو وایي چې زه غنیمتونه راوړم. او دا بعض نور چې وو نو هغه وایي چې غنیمتونه پرېږدوئ، پیغمبر ویلي چې مه کوزېږئ. دلته مطلب دغه دی. ثم صرفكم عنهم ليبتليكم، بیا الله واړولی تاسو د هغوی نه د دې دپاره چې امتحان وکړي په تاسو. څه مطلب دی واړولی تاسو د هغوی نه؟ واپس یې کړه، شکست شو. ولې؟ لیبتلیکم، دې دپاره چې امتحان وکړي په تاسو. بار بار موږ وایو که نه چې د دې حالاتو د لاسه د ایمانونو پته لګي. د احد په دې غزا کې د صحابه کرامو ایمان څومره ښکاره شوی دی او د منافقانو منافقت هم راښکاره شوی دی. ولقد عفا عنکم، او یقینا الله معافي کړې د تاسو ته. الله اکبر. الله خولې بندې کړې د هر هغه چا د قیامت پورې چې څوک راځي او د صحابه کرامو سره بغض ساتي او په هغوی جرح کوي، نو خوله یې وله بنده کړه. که څوک دا وایي چې یاره خو ته وګوره نو دا څنګه صحابه کرامو دنیا یې غوښته، الله وایي غلی کښېنه، هغه ما معاف کړي دي. تا ته څوک وایي چې ته خبرې کوه؟ صحابه کرام هغه قوم دی چې الله بخلي دي، معاف کړي دي، خبره ختمه شو. والله ذو فضل علی المؤمنین، او الله خاوند د مهرباني دی په ایمان والو باندې. اوس الله هغه حالات بیانوي، هغه نقشه
څه ناشنا حالات و. الله وایي اذ تصعدون، کله چې تاسو روان وئ، ولا تلوون على احد، او شاته مو نه کتل هیچ چاته. یعنی کله چې د خالد بن الولید رضی الله عنه د حمله وکړه که نه، او څه د پاسه 200 کسان ورسره وو، نو دې سره دا مسلمانان انتهایي ګډوډ شوي دي. یعنی دومره ګډوډ شوي دي چې د بعضو نه پکې لار خطا شي چې به کوم طرف باندې لاړ شو. او دا داسې مه ګڼئ، زه بار بار اکثر دې ملګرو ته ځان ته داسې وایم، لکه اوس که دلته څوک ناست زما دا خبره اوري او داسې ووایي نو دا اوس څنګه ګډوډ شو، نو خو 200 کسانو رالو، نو خو ته تې دې ښي طرف ته وځه او ته تې دې ګس ته وځه. دا ډېر سخت حالات دي چې 3000 دشمن درته ولاړي سره د اسلحو، او دغه جنګ نه وي د بټنو دا او د مزایلو دا، توره او توره 60 به د نوام 60 به رانه وایي. دا ډېر د بهادرو خلکو جنګي، او دا ډېر سخت جنګي، دا ګران جنګي. او په دې کې مسلمانانو حالات داسې دي چې راګیر دي، او په دې د پاسه 250 کسان ناڅاپه د یو ځین حمله وکړي، په غشو، په نیزو، په تورو، او مؤمنان ټول دي سو 200 په 200 کې او یا شهیدان شوي دي او نور زخمیان شوي دي، څه اخوا دېخوا شوي دي، نو په میدان به څومره کسان پاتې؟ او دا 250 خطرو تعذره واوړېدو، ځکه چې کافران خو تللي دي د میدان نه، تښتېدلي دي که نه، دا خو د دوی دویم پیر دی بیا. نو د مسلمانانو به څه حال؟ ډېر یعنې سخته پې هله ډېره شوه چې کله پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا مخ مبارک پکې زخمی شو، او غاښ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ووتو، او پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو کندې ته ولیدو، هغه ځي پته ورته نه روان و، دا خپې وښویېدو، کندې ته ولیدو او زنګونان یې زخمي شو. نو دغه مؤمنانو باندې بیا یو لویه سخته وه، او بیا د هغې نه ګټه چې کله منځ کې پکې دا آواز وشي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وفات شوی دی، نو هغه ناشنا حالت په مؤمنانو باندې راغلي. الله جړه کولی په دې سخته کې سب. نو په هغه ټیم کې انس ابن النضر رضی الله عنه چې دا انس ابن مالک تره و، هغه آواز وکړو ای خلکو، که پیغمبر صلی الله علیه وسلم وفات شوی نو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم رب خو ژوندی دی که نه، موږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ژوند نه بعد په دې دنیا کې څه کوو؟ ځئ پاسئ مړه شئ په هغه دین باندې، په کوم دین باندې چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم مړ شو، په هغه دین باندې شهیدان شئ، په کوم دین باندې چې زموږ پیغمبر شهید شو. شاته کېږئ مه، ګډوډ کېږئ مه، بزدله کېږئ مه، ورځئ پې. اوس خو بلکل لار کولاو ده چې پیغمبر پکې شهید شو، موږ په دې دنیا کې څه کوو؟ ځئ ورځئ. نو دغه ډېر سخت حالات راغلي په مؤمنانو باندې، ګډوډ شوي، څه د مدینې په طرف، څه د احد په طرف، څه اخوا بل طرف. نو الله وایي اذ تسعدون، کله چې تاسو روان شوئ په یو طرف په بل طرف، ولا تلوون على احد، او شاته مو هیچ چاته نه کتل، والرسول يدعوكم في اخراكم، او پیغمبر آواز کو تاسو ته د وروستو ستاسو نه. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته کله پته ولګېده، نو هغه دوی ته آوازونه وکړو د الله بندګانو وایي زه دلته یم. او دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم بهادري ده چې دا ټول قوم چې راغلی د هغه وجلو له راغلی دی د کافرانو ده، او په دې کې هغه آواز کوي چې زه دلته یم. نو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دې آواز سره ملګري بیا برابر شو، ځکه چې هغوی په دې هر څه کې چې کوم ټکي ډېر خراب کړي وو که نه، هغه دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي شهید شوی دی. دې ټکي هغوی بلکل ګډوډ کړي وو سب، چې پیغمبر شهید شوی دی څه وکړو؟ بعض وایي زه چې ځو بس دی، بعض وایي زه به ځان شهید کا، بعضو سوی بعضو سوی. نو د حالات ډېر ګډوډ شوي. نو کله چې د پیغمبر آواز د هغوی په غوږونو ولګېدو چې د الله بندګانو دې خوا زه دلته یم، نو دې سره د مؤمنانو زړونه هغه په ارام شو.
او هغه خو داسې خلک وو که نه هغوی به دا وي چې پیغمبر یي بس دغه اهمه خبره نور ورسره د هېچ چا غم نه او کله چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیا واپس لاړ که نه مدینې ته او دا خلک یې په استقبال کې ولاړ وو موږ سیرت په درس کې هغه تفصیل ذکر کړو زنانه ته وویلی شوې هغې تپوس وکړو وایي زما غرور وایي هغه ورور دې شهید شوی دی وایي پلار وایي هغه هم شهید شوی دی خاوند وایي هغه هم شهید شوی دی وایي پیغمبر صلی الله علیه وسلم څنګه دی د پیغمبر نه مې خبر کړه چې پیغمبر څنګه دی نو چې کله پیغمبر صلی الله علیه وسلم ولیدو وایي یا رسول الله ستا د لیدو نه بعد هر مصیبت راته وړوکی ښکاري دا داسې مؤمنان د دوی سره غم صرف دا و چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم روغ یو هغه برابري نور موږ که پکې هر څه کېږو هغه څه خبره نه نو پیغمبر ورته اوازونه کول د شانه د الله بندګانو وایي زه دلته یم فاثابکم غما بغم نو الله ورسو تاسو ته غم د پاسه د غم نه دومره غمونه د باندې رالو چې په غم د پاسه غم په تاسو باندې راغی الله په دې سختو کې سم راګیر کړي وو په دغه ورځ او په ډېرو امتحانونو کې راګیر کړي لکه غم دې ته وګوره ټوله لوی غم شکست غم اویا کسان اویا ملګري شهیدان غم د زخمیانو غم د افوا چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وفات شوی دی او داسې څومره غمونه دي او کم ملګري چې شهیدان شوي دي صحابه کرامو د هغوی حال داسې بیانوي چې مشرکانو د دغه ملګرو پوزې او غوږونه او شونډې پرې کړې وې د هغې نه زنانو لامیلونه جوړ کړي نو فاثابکم غما بغم دا و په غم د پاسه غم ولې دا غمونه الله ورسول لکی لا تحزنوا على ما فاتکم ولا ما اصابکم دې دپاره چې غمجن نشئ په هغه څه پسې چې پاتې شو ستاسو نه او نه په هغه څه چې ورسېدو تاسو ته نو پاتې شو د دوی نه څه شی مال غنیمت ورسېدو دوی ته څه شی شهیدان او زخمیان مطلب د خبرې دا دی د الله د خبرې چې دا غمونه مې ته دې دپاره در ورسول چې را روان وخت کې تاسو څه مضبوط یې که ملګري شهیدان کېږي چې تاسو ورته تیار یې که ملګري زخمیان کېږي چې تاسو برابر یې او که غنیمتونه دنه فوت کېږي او پاتې کېږي نو چې تاسو پې غمجنه کېږئ نه نو ګوره د الله په هر کار کې څه حکمتونه یې که نه موږ تېر شوي درس کې ووایي چې دلته اوس د احد د غزا د شکست اسباب بیانېږي او بل حکمتونه پکې هم بیانېږي علتونه پکې هم بیانېږي والله خبیر بما تعملون او الله خبردار دی په هغه عملونو چې تاسو یې کوئ ثم انزل عليكم من بعد الغم امنة نعاسا بیا راولېږو الله په تاسو باندې وروستو د خفګان نه امن چې خوب و معنی دا چې صرف غمونه نه و الله وایي غمونه وو خو هغه نعمتونه به کوم رعایت کوي که نه یو نعمت د الله دا و چې الله په مؤمنانو باندې په میدان جهاد کې خوب راوستو اوس دا ډېر عجیبه ده او ځکه ابو طلحه رضی الله عنه وایي چې 3 پیرې زما د لاس نه توره ولیدلې وه د جنگ په دوران کې خوب د خاص نعمت دی د الله له طرف فایده ردې صحیح دمه شي او دویم یره ختمه شي ګوره کله چې سړي له خوب ورته وي که نه ته پوه شې چې دی په یره کې نه دی د یرې سره د سړي خوب تښتي او سوچ وکړه چې میدان جهاد کې وله خوب ورځي په ده به څه یره دا خاص ځوانان او زمري دي چې الله د دین د خدمت لپاره پیدا کړي دي حیران بشي ته په میدان جهاد کې خوب دا له الله طرف نه یو خاص نعمت یغشا طائفة منکم پټو هغې یو ډله ستاسو نه څه شي پټو د خوب وطائفة
قد اهمتهم انفسهم او بل ډله فکر کې اچولی و هغوی لره نفسونو د هغوی یو ډله خو د مؤمنانو ده نو بله ډله دا ده چې د خپلې خېټې او د خپل ځان ورسره غم دی دا څوک دي منافقان یظنون بالله غیر الحق ګمان کو په الله باندې ناحقه ګمان ظن الجاهلیه په شان د ګمان د جاهلیت والو څه ګمان یې کو په الله دا پیغمبر به مړ شي نو الله به موږ د دوی نه خلاص کړي دا مؤمنان به هم ختم شي د دوی دبدبه لاړه الله موږ په سو کړو او موږ یې پرېښودو الله د مرستې ویلو اوس مرسته کوم ځای کې ده او دا قسمه خبرې شروع کړه منافقان یقولون وی هغوی هل لنا من الامر من شی آیا شتي زموږ دپاره د اختیار نه څه شی یعنی مطلب دا چې زموږ پکې څه اختیار نه چلیږي ولې دوی دا خبره کوله ما ماسپښین درس کې ذکر کړو نه ولې دوی وایي چې زموږ اختیار نشته دوی وایي چې مدینې نه بهر ته نه ځو نو دوی وایي چې زموږ مشوره چا ومنله زموږ خو پکې د سره څه اختیار نه و موږ خو چا په څه کې حساب کړي نو جګړه یې جوړه کړه دا د منافق سړي کار ګوره منافق ته جګړه جوړول دومره اساني که نه دومره یو خبره به راوالي او غوغا به جوړه کړي اوس دوی ښه برابر دي خو چې د تیښتې وخت راغی نو سبب د تیښتې څه بیان کو وایي موږ نه چا تپوس نه کړی ته راوتی څه لپاره وي خبیثه دا د منافق حال دی الله وی قلت ورته ووایه ان الامر كله لله یقینا کارونه ټول د الله په اختیار کې دي ورته وایه خبره ټوله د الله په لاس کې د الله چې څه وغواړي هغه کېږي بعضو علماو دا معنی ذکر کړې ده چې دوی دا مطلب دی د امر نه مراد فتح ده نو دوی خو د جاهلیت ګمانونه کول نو دی وی دی پیغمبر وی چې فتح به زمونږ وي نو هغه فتح شتي زمونږ په نصیب کې حالات خدای دی وګورئ چې شوی هغه فتحې الله وی جواب ولورکړي چې فتح د الله په لاس کې ده یخفون فی انفسهم ما لا یبدون لک پټوي دوی په زړونو خپلو کې هغه څه چې نه ښکاره کوي تا ته ځکه خو منافقان دي که یقولون دوی وایي لو کان لنا من الامر شی که چېرته وی موږ لره د اختیار نه څه شی ما قتلنا هاهنا نه به وی وجلی شوي ملګري زموږ دلته که داسې ترجمه وکړو چې موږ به نه یې وجلی شوی نو دوی خو نه دي راغلي یا که دی نو دوی خو میدان ته نه راکوزېږي نو دلته مطلب څه دی ملګري دوی مؤمنانو ته به لازم وي ځکه چې ظاهره کې دوی ځان د هغوی ملګري بولي نو که چېرته چا زموږ منلې نو دلته به نن زموږ مسلمانان نه وجلی کېدي دا د دوی خبرې دي خو زموږ چا ونه منله که نه قلت ورته ووایه لو کنتم فی بیوتکم که چېرته وی تاسو په کورونو خپلو کې لبرز الذین کتب علیهم القتل الى مضاجعهم نو خامخا راوتلی به و هغه کسان چې لیکلی شوی دی په هغوی باندې مرګ ځایونو د پرېوتو خپلو ته په خپله به راوتي لبرز الذین لبرز الذین لبرز معنی یعنی خامخا راوتلی به وی څوک به راوتی وی چې لیکلی شوی دی په هغوی باندې مرګ د چا چې وخت راغی د مرګ یعنی یو سړی کور کې پروت دی یېرېږي د څه نه مرګ نه او مرګ یې څه شو پوره شو الله وایي
چې زه مرګ په دغه میدان کې ولیکم که نه نو د دې خپلې طلایي نه به په خپله دقه ځیله راځي کوم ځای چې د مرګ دی. دا ته اوس څه خبرې شروع کړي دي، که چا زموږ منلی وی نو دلته به نه وجلی کېده. دا د منافقانو خبرې دي. په خپله به دی راځي کوم ځای ته، کوم ځای چې د مرګ دی. ولیبتلی الله ما فی صدورکم، او د دې دپاره چې امتحان وکړي الله د هغه ایمان چې په سینو ستاسو کې دی. دا حکمت دی په څه کې؟ په دې سخته کې دا کومه چې راغلي په مؤمنانو. نو دا اوس منافقانو ته خطاب دی چې دا کار الله دې دپاره وکړو چې امتحان وکړي، راښکاره کړي هغه ایمان چې ستاسو په سینو کې دی. ولیمحص ما فی قلوبکم، او دې دپاره چې صفا کړي هغه ایمان چې په زړونو ستاسو کې دی. دا اوس مؤمنانو ته الله وایي. نو راښکاره شو، راښکاره کوي په ایمان د منافقانو او صفا کوي په ایمان د مؤمنانو. والله علیم بذات الصدور، او الله پوه دی په هغه خبرو چې په سینو کې دي. ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان، یقینا هغه کسان چې واوړېدل ستاسو نه په هغه ورځ چې مخامخ شوي وي دوه ډلې. اوس الله د هغه مؤمنانو باره کې خبره کوي چې په منځ کې ګډوډ شوي وو، حالات راځي په قسمه قسم په خلکو باندې. نو الله وایي دا کوم خلک چې په دغه ورځ دا چې دوه ډلې مخامخ شوي وي، دوی لږ اورېدلي وو تاسو نه یا د میدان جنګ نه ګډوډ شوي وو. انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا، یقینا خویولی و دوی شیطان په سبب د بعضې هغه عملونو چې هغوی کړي. کم عمل؟ هغوی کم کار کړی؟ د پیغمبر خبره ونه منله که راکوز شو د هغه غر نه، او د دې داسې شیطان وښیول. ګوره دا دلیل دی په دې باندې چې معمولي نافرمانی هم ستا په ژوند باندې اثر کوي. او دې ځای کې وګوره الله وایي دا بعض مؤمنان چې ګډوډ شوي نو هغه هم د دې بعضو د کړو د لاسه یوه بله دا فایده یاده کوي چې نافرمانی بعضو کړې ده، اثر په ټولو وشو. نو ته چې کله ګناه کوې که نه، ستا د ګناه د لاسه ستا په بچو مصر پرېوځي، ستا په ښځه مصر پرېوځي، ستا په مور پلارو مصر پرېوځي، ستا په معاشره، په کلي، په علاقه او په ملک او په وطن او بیا داسې ځه. ګناه داسې معمولي خبره مه ګڼه. دا راشي که نه دا بعض خلک بچي مې داسې دي، ښځه مې خبره نه اوري، مور پلار داسې دي، کار داسې دی، پلانی شی داسې. زه ته اولنی سوال دا کوم، زه یم څنګه ګناهونو مناهونو کې څنګه یې؟ ځکه چې زموږ دغه طرف ته سوچ نه شي. اکثر مولیانو ته زر دا وکړي ته دا کار کوه، ته دا کوه. اول ته نه تپوس وکړه دې ګناهونو کې څنګه دي. نو ګناهونه خو موږ ټول کوو، خو بعض هغه دي چې د هغوی بلکل کنټرول نشته، سهار ماښام ښه کولو د الله نافرمانیانې کوي. نو چې کله دی داسې وخاندي را وخاندي لږ ګناهونه پوه شو چې وایي دی ګناهونو کې ښه نښتی دی. نو بیا علاج دا دی چې ته دا ګناهونه پرېږده او یو څو ورځې بعد ګوره که الله ستا د کور حالات برابر نه کړو او ستا د بچو او ستا د تجارت، نو بیا ووایه. و دې ځای کې څو صحابه کرامو نه غلطي شوې ده؟ څلوېښتونه غلطي شوې، خو اثر یې په 600 باندې وکړو. خیال هم دی دې خبرې ته؟ او صرف اثر 600 باندې ونه شو، د دوی په کور والا باندې ونه شو که نه؟ دا کوم ملګري چې شهیدان شو کور والا ته غم ونه رسي، کوم چې زخمیان شو کور والا ته تکلیف ونه رسي. نو سبحان الله، یعنی نافرمانی د الله او د الله د پیغمبر دا د ډېر لوی حده پورې اثر لري، د ډېر لوی حده پورې اثر لري. نو ځان ساتئ د الله او د الله د پیغمبر د نافرمانیانو نه. ولقد عفى الله عنهم،
او یقینا معافي کړي د الله هغوی ته. سبحان الله دا الله په دې صحابه کرامو سم مین دی چې کله هم داسې معمولي خبره وله ذکر کړي که نه لکه لږ ساعت مخکې وایي چې بعض تاسو کې دنیا غوښته وایي ما ګوره معاف کړي دي. اوس دلته وایي بعض تاسو کې ګډوډ شو د میدان نه ولې ځکه چې وایي د هغوی د بعضو د کړو د لاسه وایي ما ګوره معاف کړي دي. یعنې وروسته څه ګنجایش د خبرو هغه نه پرېږدي. دا داسې قوم دی چې د دوی فایل او د دوی ملف هغه بند شوی دی. رضی الله عنهم ورضوا عنه. دا فایل اوس ته بیا کولاوی دې دپاره چې د دوی ګستاخي کې یا د دوی شان او مرتبه کمې نو دا د یو لوی بدبخت او ظالم او مجرم بیا نښه ده. مؤمن به دوی ته زړونه صفا ساتي او الله ګواه کوو په دې باندې په دې مبارکه میاشت کې د روجې په خوله چې ورب الکعبه الحمدلله ثم الحمدلله که دې صحابه کرامو ته او دین عظیم الشان انسانانو ته زمونږ په زړه کې ضرب ضرب برابر خبره نه راشي او څومره چې د دوی خبرې اورو نو دومره زمونږ په زړونو کې هغه دوی سره محبت هغه ډېرېږي هغه محبت ډېرېږي. ما یو ورځ یو مجلس کې یو خبره ملګرو ته کړې وه خو هغوی په ډېر خوشحاله شوي وي دا ناشنا خبره ده. مجلس کې د دې علما ناسو ټول ملګري علما د دې صحابه کرامو باره کې خبر روانه شو چې داسې ناشنا خلک الله پیدا کړي او د دوی سره دا محبت. نو ما هغه ملګرو ته دا وویل ما زه درته په دې دلیل بیانوم چې الله د دې خلکو حفاظت کوي او د دوی سره دا محبت د خلکو په زړونو کې الله پیدا کړی دی. هغه داسې ما نن موږ په درس کې او په هغه ورځ موږ په درس کې د امام نووي رحمه الله هغه څلوېښت حدیثونه چې دي په هغې کې موږ د ماعز رضی الله عنه تذکره کوله چې هغه رجم کړی شوی و او واقع خو تاسو ته معلومه ده. نو ما نن موږ د ماعز رضی الله عنه قصه ذکر کوله چې هغه زنا وکړه او راغی. اوس ماعز څه چل کړی دی زنا یې کړی راغی پیغمبر صلی الله علیه وسلم څه کو رجم کو. موږ دا واقع بیانوله چې دې سړي زنا وکړه پیغمبر رجم کو او د دې د لاسه زموږ د هغه سره محبت ډېرې دی. یعنې یو سړي څه چل کړی دی زنا او بیا څه چل شوی دی رجم شوی او زموږ سره محبت د دې قصې د لاسه ډېر شو. یعنې دا یو قوم دی چې د دوی دفاع الله کوي. یعنې عام دغه کې ته داسې ووایه چې یو سړي شراب څکلي او بیا یې توبه ویسته توبه یې ویستې ده خو زمونږ ګاونډي دی شراب څکي اوس یې توبه ویستې مړه درکه وایه شراب څکي حالانکه غریب توبه هم ویستې ده. خو ماعز رضی الله عنه چې صحابي دی زنا ترې شوې ده راغی توبه یې وویسته د هغه دا واقعه اوس موږ د ایمان د زیاتولو دپاره بیانوو چې وګوره داسې مؤمنان هم شته دومره په اخلاص سره توبې ویستې دي. نو ما د دې نه ښکاري دا چې د دې قوم د دفاع ذمهواري هغه عرش والا اخیستې ده او په زړونو کې دا محبت ته چې زموږ په زړونو کې دا همدغه عرش والا پیدا کړی دی ځکه چې داسې قسمه محبت دا د پیغمبر نه بعد د بل چا سره نشته. نو الله دې ورسره زموږ ملاقات په جنت الفردوس کې وکړي او الله دې موږ د هغوی په نقش قدم روان کړي. ان الله غفور حلیم یقینا الله بخنه کوونکی صبرناک دی. اوس الله وایي چې تاسو به د منافقانو په شان نه کېږئ. یا ایها الذین آمنوا اے ایمان والو لا تکونوا کالذین کفروا مه کېږئ په شان د هغه کسانو چې کفر یې کړی دی وقالوا لاخوانهم او وایي په باره د رونو خپلو کې. نو صحابه کرام د هغوی رونه دي د دې نه ښکل رشته کې رونه دی جواب نسبي رونه دي که نه ولې دا اکثر صحابه کرام په انصارو کې نه دي او دا منافقان د کوم ځای دي دا هم د مدینې. نو دوی وایي په باره د رونو خپلو کې اذا ضربوا فی الارض کله چې هغوی سفر کوي په ځمکه کې او کانو غزا او یایي غذا کوونکي یعنې کله چې مؤمنان په سفر باندې وځي د الله په لار کې او جهاد او غذا کوي دوی څه وایي
دوی دا خبرې د کوم ځای نه کوي؟ دوی ورسره مي نه دوی د مدینې نه کوي. دوی خو کار دا دی چې ښځو کې ناستي کنه را به شي سورة التوبه کې چې دوی خوشحاله دي د پاتې شوو زنانو سره. منافق سړی دغې منافق سړی نه په خپله کار کوي نه بل پرېږدي. و دوی ناس مدینه کې دي وایي د هغه صحابه کرامو باره کې کوم چې په جهاد کې دي لو کانو عندنا ما ماتوا وما قتلوا که چېرته وی دوی زموږ سره نه به مړه کېدی او نه به وجلی کېدی. یاره وایي نو دوی ته چا ویلو چې وځې که دوی مدینه کې وی نو دوی به نه وجلی کېدی. اوس د احد کې چې را صحابه کرام شهیدان شو نو دوی ته چا وی چې تاسو ځئ که دوی زموږ په شان هوښیاران و ځان ته به هوښیاران وي که سوره بقره کې تیر شو صحابه کرامو ته به څه وي قمقلان به وي. قمقلان به ورته دې دلاسې وي ځکه چې هغوی مخلص وو د هغوی د اخلاص ته به والعیاذ بالله قمقلتوب وي او د خپل منافقت او قمقلتوب ته به هوښیارتوب وي. او نن سبا هم داسې که خیال هم کړی دا مخلص سړي ته داسې اکثر په معاشره کې خلک څه وایي قمقل وي مړه وي دی نه پوهېږي په ډېرو خبرو خو چې کم اخلاقي دروند سړی هغه په ده باندې پوهېږي. یاره که دوی نه وی تللی نو نه به مړه کېدی. لیجعل الله ذلک حسرة فی قلوبهم دې دپاره چې وګرځي الله دا خبر افسوس په زړونو د دوی کې. مطلب د دې دا دی چې دا خبرې الله ولې د دوی په دې زړونو کې راولي او یا ولې دا خبرې د دوی په زړونو کې راځي؟ الله غواړي چې دا خبرې دوی دپاره څه وګرځي؟ حسرت او افسوس وګرځي. او بله دا چې یوازې خوشحالیانې خو په دنیا کې نه دي که نه خوشحالیانې یوازې په دنیا کې خو نه دي خوشحالیانې د آخرت هم دي. نو په دوی باندې حسرتونه د دنیا دي او حسرتونه د کوم ځای دي؟ د آخرت هم دي. نه په دنیا کې دوی خوشحالي ولیده نه په آخرت کې خوشحالي ولیده. منافق سړی ټول په حسرتونو په افسوسونو کې پروت دي ځکه چې هلته نه صفا د دوی ملګرتیا کولی شي او نه صفا د دوی ملګرتیا کولی شي په منځ کې نښتی دی. ټول افسوسونه حسرتونه که داسې وې که داسې وې که داسې وې دا به هم د الله یو عذاب دی. والله یحیي ویمیت او الله ژوندي کول کوي او مړه کول کوي. والله بما تعملون بصیر او الله په هغه عملونو چې تاسو یې کوئ لیدونکی دی. مرګ او ژوند د چا په لاس کې دی؟ د الله په لاس کې دی. دا پکې نشته چې که دلته وی نه به مړ کېدی او که هلته وی مړ شوی وی. اوس د دې داسې مثال دی لکه یو سړی دا ووایي چې یاره دا پلانې که سعودي عرب ته مزدورۍ له نه وی تلی نو نه به مړ کېدی. او دا څه خبره شو دې که سعودي عرب ته نه وی تلی دی به د خپل ملک کې مړ کېدو خو مړ کېدو ولې ځکه چې نیټه پوره وه خو دغه یو ذریعه یو سبب وګرځېدو بس نور خو به دې مري. اوس الله دا خبره بیانوي منافقان یریدو د څه نه؟ اصل مسله د منافقانو څه ده؟ یره د مرګ نه. الله وایي چې مرئ خو به تاسو مرئ څوک پاتې شوی د مرګ نه خو چې یو سړی د الله په لار کې مړ شي نو دې نه اخوا بل ښایسته مرګ څه دی؟ نور مرګ خو په ټولو را روان دی د مرګ نه خو څوک پاتې نه دی. که سړی په خپله طلایي کې مړ شو مخامخ کېږي به چا سره؟ الله سره. یو سړی په جهاد کې مړ شو مخامخ کېږي به چا سره؟ الله سره. بیا فرق دی د دوی په دې مرګ کې او د دوی په دې مخامخ کېدو کې. ځکه الله وایي ولئن قتلتم فی سبیل الله او که چېرته ووجلی شوئ تاسو په لار د الله کې او متم یا مړه شوئ لمغفرة من الله ورحمه خامخا بخنه د طرف د الله نه او مهرباني خیر مما یجمعون غوره ده د هغه مالونو نه چې دوی جمع کوي. یو سړی د الله په لار کې مړ شو نو الله وایي دا بخنه او دا رحمتونه دا غوره دي د هغه دنیا نه چې د هغې د لاسه دا منافقان یریږي د جهاد نه او د مرګ نه. خوشحالي د دنیا به څه خوشحالي؟ خوشحالیانې اصل خوشحالیانې
هغه د آخرت ولئن متم او قتلتم او که چېرته مړه شوئ تاسو یا ووجلی شوئ یو سړی په خپل مرګ مړ شو او یو سړی څه شو ووجلی شو د الله په لار کې لإلى الله تحشرون خاص الله ته به مخامخ کېږي یا الله ته به جمع کړی شي خلاصې خو نشته که که په خپل مرګ مرې الله ته مخامخ کېږي به که په جهاد کې مرې الله ته به مخامخ کېږي اوس الله سبحانه وتعالی دا یو رحمت او احسان را یادوي چې دا پیغمبر چې کوم را لېږلی دی نو دا نرم دیله دی سخت زړه واله نه دی او په دې کې اشاره دې ته هم ده چې مشر به د مسلمانانو مشر به څه نرم دیله وي د ملګرو غلطیانې به معاف کوي ولې دې خبرې ته څه ضرورت راغی چې ملګرو غلطیانې به معاف کوي هلته د ملګرو نه غلطي شوې ده ملګرو نه غلطي شوې ده نو اوس چې څه شوي دي هغه شوي دي نو پیغمبره نرمي ورسره کوه فبما رحمة من الله لنت لهم نو په سبب د رحمت د الله نرم شوی ته دوی ته ولو كنت فظا غلیظ القلب او کوې ته بدجبې او سخت زړه والا لانفضوا من حولک خامخا خواره شوي به وې دوی د ګیر چاپېره ګوره د بدزبانه انسان سره څوک وخت نشي تېرولی نو که چېرته مشر بدزبانه یا عالم بدزبانه او یا سخت خوی والی نو خلق د ده د خوا و شانه تختی مشر عالم دی به څه نرم دیله به وي اخلاقي به وي نوره خبره پرېږده بله مشرتیا پرېږده په کور کې دننه یو سړی نرم دیله دی نرم خوی دی د ده د بچي هر وخت د ده نه تاویږي راتاویږي که نه داسې نه ده چې دی کور ته ورننوځي یو ماشوم یې د خپو نه راتاو شي او بل را منډې وایي او چې ټلیفون کور ته میلاو کړي د خپلې بیبي ته نه بچي ورته اواز کوي موږ راکړه موږ ورسره خبرې کوو نو ته به کله راځي او ته څنګه نه راځي که نه داسې نه دي شوي د څه د لاسه داسې کېږي د دې سړي د نرم خوی د لاسه د اخلاقو د لاسه نو بیا دغه شان چې سړی په علاقه مشري په دین کې مشري اوس هغه عالم ته وګوره کوم عالم چې نرم خوی خوش مزاجی د دې عالم بیان ته د ده په مجلس کې د ده خوا و شاته اکثر خلک ډېري په مقابله د هغه عالم کې چې هغه د خوی نه سختي خوش مزاجه نه که معمولي د هغه په مجلس کې وخاندل یو ته یعنی لاړې بس دا به ستا ته ګوره څه وي که غلطي ده نه وشوه خبره ګډه وډه شو نو د داسې عالم سره خوا و شا کې به ملګري ډېر نه ویني د ده د کړو د لاسه نو زړونه نرم ساتئ او نرمي کوئ د الله د بندګانو سره الله به نرمي وکړي تاسو سره د الله د بندګانو سره چې څومره نرمي کولی شي کوئ فاعفو عنهم نو معافي کوه دوی ته اوس چې الله ستا زړه نرم کړی دی پیغمبره نو څه کوه دوی ته معافي کوه واستغفر لهم بخنه غواړه د دوی دپاره وشاورهم فی الامر او مشوره کوه د دوی سره په کار کې ښه دا مشوره په دیني کارونو کې کیدی شي حلال او حرام کې یعنی چې پیغمبر صحابه کرام ته وایي چې دا شی حلال کو که حرامي کو نه مشوره څه ده دنیوي امورو کې او د جنگ په کارونو کې هغه کارونه چې هغې کې مشوره قبلېدی شي لکه بعض کارونه چې هغې کې مشوره نه شي قبلېدی خو چې کومو کارونو کې مشوره قبلېدی شي نو پیغمبره مشوره ورسره کوه فایده اشاره ده چې مشوره کول دا د الله په امر باندې عمل کول دي دویمه مشوره کول د کشرانو سره دا د درنو خلقو صفت دی
کم درون سړي دا کار کړی پیغمبر صلی الله علیه وسلم بدر غزا له چې تو مشورې نه دي کړي احد غزا له چې تو مشورې نه دي کړي نورې داسې ځای په ځای نه دي کړي دا د درنو خلکو صفت دی ګورئ ښه درون سړی مشورې کوي هوښیار سړی مشوره کوي او لوی خیر الله به مشوره کې اچولی لوی خیر ځکه چې ته لسو کسانو سره مشوره وکړې نو تا د لسو کسانو عقل راواغستو نو کم ځای کې ستا عقل یوازې او کم ځای کې د لسو کسانو عقل هر یو تا له نوي فایده درکړه نو مشورې کوئ د ملګرو سره د کور په خبرو کې چې د کور سره تعلق ساتي د بیبیانو سره د علماو سره د دیندارو سره د مشرانو سره خصوصا دو قسمه خلک د دوی سره په مشوره کې لوی خیر دی مشران په رشته کې چې کوم مشران دي او دینی مشران علما په دې کې لوی خیر الله اچولی نور هر فن کې خپل کسان دي د هغوی سره مشوره کوه او زه درته لنډه دا ووایم یعنې دا قیمتي فایده د ښایسته ژوند تېرولو دپاره که څوک ښایسته ژوند تېرول غواړي که نه نو د هغې دپاره به یو څو کاره کوي کار به دا کوي چې عقل د مشرانو به والي عقل به د چا والي د مشرانو او زړه د ماشومانانو عقل د مشرانو که زړه د ماشومانانو که او هیبت او وقار د مسلمانانو د مشرانو که هغه بچیان دي او که هغه دینی مشران چې هغه شان هیبت دي هغه شان وقار دي رعب دي او صبر د غریبانانو په شان که که تا دا ژوند د بچیانو په شان تېر نه کړو بیا زما نوم بدل که څه به وکړي عقل د مشرانو ولې د مشرانو تجربه یې ده که زړه ولې د ماشومانانو خفه کېږي به نه په هره خبره بل صفایي بغض کینه کیسې سبا دا سبا ټکی نه دی دا هم زموږ د زړه ویلې کړی دی سبا ښه ماشوم سبا غم کوي اده سبا یو منټ بعد هم هغه سره غم نشته که به خیال کړی دا ماشوم چېرته دوکان ته لاړ شي که نه او پلار وله یو روپۍ دوه ورکړي چې دا شی راوړه دا نو دی چې څه راوړي او په کور کې نور ماشومانان راغلي دی د هغو سره تقسیموي اکثر داسې وشي چې کله میلمانه راځي کور ته نو دا مور دی وړو ته دا ووایي چې ګوره دا پلانې شی او پلانې او پلانې روانلی دا لوبې ورته وښیي که نه دغه شی او دا شی او چې دا میلمانه او دا واړه څنګه راننوځي دغه ماشوم ورته پخپله ورکولی وکړي راځي او زما مور ویلي مو چې دوی ته به یې نه دا ورته مو ووایي ځکه چې زړونه صفا دي زړونو کې دا نشته چې دی به زما نه دا والي او دی به مخکې شي او دی به وروستو شي او دی به ما پورې وخاندي الله اکبر زم که زموږ زړونه داسې شو که نه نو څومره ښایسته ژوند که ته زما نه مخکې کېږي مخکې شه که ته زما نه غوره کېږي غوره شه زړه صفا دی نه زه تا پورې خاندم نه ته ما پورې خاندي چې زما څه دي هغه ستا دي ستا چې څه دي هغه زما دي څومره ښایسته ژوند او که خفه شو لږ ساعت بعد بیا یو بل سره ناست ځکه هوښیاران وایي که نه وایي د ماشومانانو په سر چې مشرانو رانیږي دا لوی قمقلا دي ولې هغوی بیا یې وي خو دوی به یو بل ته نشي کتلی ځکه چې دوی دومره سپک کار کړی چې د وړو په سر یو بل سره خبرې اړولي سبا له دوی یو بل ته نشي کتی او هغه واړه په یو بل لاس اچولی بیا ګرځي نو زړه د ماشومانانو هیبت او رعب د مشرانو مزه دا کوي چې د سړي رعب وي چې په لاره رواني خلک وایي پلانې دی کور ته رانوځي هلکه پلانې دی ملګرو خواله ورشي د دې یو مقام د ملګرو منځ کې داسې ژوند تېروه چې ستا راتلم خلک محسوسوي او ستا نه راتلم خلک محسوسوي زما دا خبره په زړه ولیکئ ګوره ښه چې ستا راتلم خلک محسوسوي ستا نه راتلم محسوسوي او نن سبا خو ډېر دي چې نه وجود محسوسیږي او نه غیر موجودګي محسوسیږي کوي او که نه یو شی دی
ولې که یو که نه یو شی دی ځکه چې سره کار نه دی نه یې څه هیبت شتي نه یې څه رعب شي نه یې څه مقام شي او صبر د چا کوه د غریبانانو ځکه چې غریبانان په صبر عادت دي نو چې دا څلور خبرې په تا کې رالي ستا ژوند به رسې شي د خوشحالو به شي دا خبره موږ د کوم ځای راواخېسته مشوره کول یعنی عقل د مشرانو ولې زموږ په کار دی ځکه یو سره تجربه ده نو مشوره د تجربانو د مشرانو سره ولې د مشرانو سره چې د هغوی تجربه ده ژوند یې تېر کړی دی هغوی ډېر څه لیدلي دي نو مشوره کې لوی خیر دی وشاورهم فی الامر فاذا عزمت نو کله چې ته قصد وکړې د یو کار فتوکل علی الله نو ځان سپاره په الله باندې ګوره چې مشوره وشوه نو بیا څه چل وشو قصد وشو قصد څه ته وایي مضبوطې ارادې ته چې زه دا کار کومه مشوره وشوه یاره دې کار کې به خیر ارادې وکړه چې اوس به دا کار کومه نو بیا هم یو اهم کار پاتې دی څه چل وکړه توکل وکړه ځان وسپاره الله ته ان الله يحب المتوکلین یقینا الله مینه کوي د توکل کوونکو سره نو ګوره چې څوک توکل وکړي که نه نو واوره او په الله توکل ولې لازم دی د دې جواب واوره ان ینصرکم الله که مرسته وکړي تاسو سره الله فلا غالب لکم نو نشتی زورور په تاسو باندې چې الله چا سره مرسته وکړي که نه په هغه څوک نشي زورور کېدی په دې چې الله توکل لازم نه دی وان یخذلکم او که مرسته پرېږدي ستاسو فمن ذا الذي ينصركم من بعده نو څوک دی هغه کس چې مرسته به وکړي تاسو سره وروستو د هغه الله نه څوک به مرسته وکړي تاسو سره وعلى الله فليتوكل المؤمنون او خاص په الله باندې دې ځان وسپاري مؤمنان نو خبره خو ټوله د جهاد روانه ده د جهاد سره یو مسله تعلق ساتي غنیمت نو په غنیمت کې به خیانت نه کیږي او په دې کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم اوچت شان بیانوي چې پیغمبر الله د دې نه ساتلی دی دا په یو روایت کې داسې راځي چې د بدر په میدان کې د مال غنیمت نه یو سور صادر ورک شوی ملګرو تپوس کو چا به وړی چا به وړی نو چا ووایي کیدای شي پیغمبر صلی الله علیه وسلم اغستی د هغوی دا مطلب نه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم غلا کړې ده مطلب دا دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم به خوښ شوی اغستی پیغمبر دی پیغمبر دی هغه ته اجازت دی د دوی د زیر مطابق بس هغه صادر اغستی الله وایي نه وما كان لنبي ان يغل او ندی مناسب یو پیغمبر لره چې خیانت وکړي پیغمبر له ندی مناسب چې د غنیمت نه خیانت وکړي ومن یغلل او چا چې خیانت وکړو یأتي بما غل یوم القیامه نو رابشي د هغه څه سره چې خیانت یې پکې کړی په ورځ د قیامت حدیث کې راځي که نه چې یو سړي به په سټ باندې هغه اوښ راغستی کوم اوښې چې پټ کړی او خیانت یې پکې کړی دی او هغه به رامباړې وایي اوازونه به کوي او پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وایي زه هېڅ نه شم کولی چا اس پټ کړی اس یې راغستی دی چا ګډه بیزه پټه کړې د هغې یې راغستی چا مال پټ کړی قیامت په ورځ به یې راغستی په اوږو او د ټولو خلکو په مخ کې به الله شرموي چې دا هغه دی چې ده د غنیمت نه غلا کړې ده ثم توفى كل نفس ما كسبت بیا به پوره ورکړی شي هر نفس ته بدله د هغه عمل چې ده کړی وهم لا یظلمون او په دوی به ظلم نشي کېدی اوس یو طرف ته دا خلک دي چې ده خیانت کړی دی په څه کې مال غنیمت کې قیامت په ورځ یې دغه حال دی خو بل طرف ته هغه خلک چې الله د خیانتونو نه ساتلي دي افمن اتبع رضوان الله ای بس هغه څوک چې روان شو په رضا د الله پسې کمن باء بسخط من الله په شان د هغه چا دی چې اخته شوی په غضب د الله کې
ومأواه جهنم او زید اوسیدو د هغه جهنمي وبئس المصیر او بد زید ورتلو دی دا جهنم دا دواړه یو شان دي یو سړی روان دی په څه پسې د الله په رضا پسې دوه ډلې دي یو سړی جهاد له تللی دی د الله د رضا دپاره او بل طرف ته مخامخ دا ډله چې راوتې ده د الله سره دشمني دپاره راوتې ده مؤمنانو سره جنګي دا یو شان کیدی شي هم درجات عند الله دوی مختلفو درجو والا دي په نزد الله ټول یو شان خو نه دي والله بصیر بما يعملون او الله لیدونکی دی د هغه عملونو چې دوی یې کوي په مسلمانانو باندې یو بل احسان بیانوي مخکې احسان بیان شو څه احسان الله کړی په مسلمانانو نږدې څه بیان شو هغه لږ شاته بارک الله فیک پیغمبر له الله نرم زړه ورکړی دی ځکه که چېرته سخت زړه والا وی نو د خوف شان د مؤمنان تښتېدو نو بل نعمت د الله واوره لقد من الله على المؤمنین یقینا احسان کړی دی الله په مؤمنانو باندې اذ بعث فیهم رسولا من انفسهم کله چې راولېږو په هغوی کې پیغمبر د هغوی د جنس نه یعنی بشر یتلو علیهم آیاته لولي په دوی باندې آیتونه د الله ویزکیهم او پاکوي هغوی لره د څه نه د ګناهونو نه د شرک نه د بد اخلاقو نه داسې آیتونه مخکې تېر شوي دي ویعلمهم الکتاب والحکمه او ښیي دوی ته قرآن او پوهه د حدیث وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین او اگر که و دوی مخکې د دې نه خامخا په ګمراهۍ ښکاره کړي دین چې نه و نو څه ګمراهي وکړه دا خو الله رحم کړی په موږ باندې چې د دغه ګمراهۍ نه یې بچ کړي وو اوس الله منافقانو ته زورنه ورکوي او د مسلمانانو د ذهن برابرولو دپاره دا خبره کوي منافقانو به هم دا خبرې کولی چې دا احد کې موږ ته دا شکست ولې میلاو شو او دا څنګه او دا خو پیغمبر ویلي چې الله زموږ مرسته کوي او دا هغوی خو جدا خبرې خو مؤمنان هم په دې سوچ کوي چې دا شکست موږ ته ولې میلاو شو د دواړو پکې جواب کېږي مؤمنانو ته هم جواب وشي چې شکست ولې و حکمتونه منافقانو ته هم جواب کېږي چې شکست ولې و اولما اصابتکم مصیبه آیا او هر کله چې ورسېدو تاسو ته مصیبت کوم ځای کې احد کې قد اصبتم مثلیها چې یقینا رسولی تاسو دو چنده د هغې نه کوم ځای کې بدر کې قلتم اوی تاسو انا هذا د کومه راغی دا غم دا مصیبت ته کوم ځای نه راغی او ولې راغی قلت ورته ووایه هو من عند انفسکم دا د طرفه د نفسونو ستاسو نه ستاسو د لاسه کوتاهي شوی وکړه ان الله على كل شيء قدیر یقینا الله په هر شي قدرت لرونکی دی ګوره سخته او مصیبت در چا طرفه راځي د الله خو د انسان پکې کردار څه نه څه هغه یي دلته اوس سخته راله فتحه په شکست کې بدله شوه خو الله وایي چې قل هو من عند انفسکم ستاسو پکې هم کردار و چې تاسو نه کوتاهي شوی وما اصابکم یوم التقى الجمعان او هغه مصیبت چې ورسېدو تاسو ته په هغه ورځ چې مخامخ شوي دوه ډلې فبإذن الله نو دا په حکم د الله سره یعنی په تقدیر کې دا خبره لیکلی شوې دي که اوس د مؤمنانو ذهن سازي چې ډېر غم مه کوئ بس څه چې شوي دا شوي دي او دا الله په تقدیر کې لیکلي نو بل حکمت وليعلم المؤمنین او دې دپاره چې الله ښکاره کړي مؤمنان ښکاره شو که ښکاره نه شو ښکاره شو اوس هم ښکاره شو وليعلم الذين نافقوا وبلا او دې دپاره چې ښکاره کړي هغه کسان چې منافقت یې کړی دی منافقانو ښکاره شو نو د دوی حال واوره د منافقانو وقیل لهم او ویل شو دوی ته چا ته منافقانو ته تعالوا راشئ
قاتلوا فی سبیل اللہ جنگو کئی پلار دا اللہ کے او ادفعوا یا دفاع خو کئی کن او دا دوی تویلیو دا جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ پلار عبداللہ ابن حرام یا عبداللہ ابن عمر ابن حرام رضی اللہ عنہ کله چې دغه عبدالله بن ابی ځان سره 300 کسان روان کړو کنه هغه ورته آواز وکړي لکه وایي راشئ جهاد وکړئ د الله په لار کې او که جهاد نشئ کولی نو موږ ته خو شاته ودرېږئ دفاع خو وکئ که نه و داسې موږ څه له پرېږدئ که جهاد نشئ کولی نو دویم اختیار څه دی ودرېږئ موږ ته دفاع خو وکئ که نه که چېرته دشمن راځي تاسو به ورته ولاړ قالوا يغوي لو نعلم قتالا كپويدي من پجنگ لاتبعناكم خامخا من بتابداري کړه وستاسو د دې مطلب دا دی کپويدي من پجنگ دا مطلب نه کوم چې تور چلولې شو مطلب دا دی کوم پويدي پجنگ باندې یعنی کوم ته یقیني معلومه وي چې دا جنگ کې موږ بر سره تللی ولا جنگونه منګونه نشته جنگونه نشته که جنگ وي موږ د سره تلو یا که چرته موږ ته پته وی چې دا جنگ د الله په لار کې دی بیا د سره تلو خو دا د الله په لار کې نه دی دا د دوی کورنی جنگ دی ځکه پکې موږ ګوتې نه وو هم للکفر یومئذ اقرب منهم للایمان دوی کفر ته په دغه ورځ ډېر نږدې شو په نسبت د دوی ایمان ته ولې ایمان ته دوی نږدې وو څه تعلق یې و د ایمان سره ظاهري تعلق خو کن خو د دې کار سره دوی کفر ته څه شو ښه نږدې شو یقولون بافواههم ما لیس فی قلوبهم وایي په خولو خپلو باندې هغه څه چې نشته په زړونو د دوی کې والله اعلم بما كانوا یکتمون او الله ښه پوه دی په هغه څه چې دوی یې پټوي الذین قالوا لاخوانهم دا هغه کسان دي چې وایي په باره د رونو خپلو کې رونو نسوک مراد دي صحابه کرام نسبی رونه دي کنه وقعدوا او په خپله ناست دي نو د کوم رونو باره کې خبره کوي چې جهاد له تللي دي وقعدوا دوی ناست دي دا د منافق سړي بل کاري ښه منافق سړی مشورې د کوم ځای نه ورکوي کور نه د منافق خبیث تکه کاري ډډه یې لګولي او خبرې کوي اوس صحابه کرام جهاد کې دي د الله په لار کې دوی کور کې ډډې لګولې څه وایي لو اطاعونا ما قتلوا که دوی زمونږ خبره منلې وی نو نه به یې وجلی شوي خو دوی زمونږ نه مني که قلت ورته ووایه فادرؤوا عن انفسکم الموت نو لرې کوي د خپلو ځانونو نه مرګ ان کنتم صادقین که تاسو رښتیني یې پرېږدئ دوی ځه تاسو د ځان نه څه وکئ مرګ لري کوي څوک د ځان نه مرګ لري کولی شي لري کولی شي څوک نشي لري کولی ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا او ګمان مه کوه په هغه کسانو چې ووجلی شو په لاره د الله کې د مړو بعضو منافقانو دا خبرې شروع کړي وایي دا صحابه کرام چې د احد په غزا کې شهیدان شو نو د دوی نه دنیا څه شوه پاتې شو بچی لاړو ښځه لاړه پاتې شوه دنیا مزې او دا جمله شو ختم شو الله وینا په دوی باندې ګمان مه کوه د مړو څه مطلب دی د مړو د عامو مړو نو د عامو مړو څنګه ما دا خبره ذکر کړې وه په سوره بقره کې یعنی مطلب دا نه دی چې آخرت د دوی او آخرت د عامو مړو یو شان دی نه د دوی په برزخ کې ناشنا ژوند دی بل احیاء بلکې دوی ژوندي دي دوی څه دي ژوندي دي ځکه ووایي چې د عامو مړو په شانې مه ګڼه نور مړه خو دي تفصیل مخکې تیر شوی عند ربهم په نزد د رب د دوی ژوندي دي خو په نزد د الله ژوندي دي داسې ژوند نه یې لکه څنګه چې دنیا کې دی ژوند د برزخ دی یرزقون رزق ورته ورکړی کېږي او ما ته اوس دا قصه ذکر کړې وه که
چې هغه د بعضو علماو د توحید په باب کې بیان کړې ده او غالبا د شیخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله یو کتاب کې مشتي وایي چې د دې مسجد نبوي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دې قبر سره یو کس د بانډچي سره لګیا شو باس یې ورسره کړ د عالم وایي چې د بانډچي سره باس شروع کړو نو هغه بانډچی موحد و اوس دې ملک ته وګوره که نه ماشاءالله د دوی نشه ییز چې دی هغه هم توحید کې خطه کړی د دوی نشه ییز او د دوی لیونی نو دې دا دغه ولاړ دی دا بل کس ولاړ دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته چیغه وایي مرسته ترې غواړي نو دې بانډچي ورته ویلي چې دا ناروا دي هغه د علماو نه اورېدلي دي قرآن او حدیث نه موحدینو په ځمکه اوسېدلی چې دا کار څه دی ناروا دی هغه ورته څه شي ناروا دی هغه ورته وایي دی مړ وایي مړ څنګه دی الله وایي چې ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء او ژوندي عند ربهم يرزقون دغه رزق ملایي نو زه خو ژوندي ته چغه وایم مړ ته مې کله چغه والې نو دغه علم وایي دغه شیخ وایي چې زه ډېر سخت ویرېدم ویرېدم په دې نه چې دلیل مضبوط دی هغه ته خو جواب معلوم دی ویرېدم په دې بانډچي باندې چې دې ګډوډ نه شي کله سړی دي چې ګډوډ شي خپل عقیدې ګډوډه شي وی هغه ورته وایي چې ته د آیت بیا ووایه وایي ده د آیت پوره ووایي چې بل احیاء عند ربهم یرزقون نو ورته وایي د یرزقون څه معنی ده یرزقون خو مطلب دی چې دوی ته رزق ورکړی کېږي یعنې دوی محتاج دي الله ته نو چې الله ته محتاج دي تاله به څه درکړي نو سبحان الله هغه بانډچي زورور شو په هغه مولا باندې وی الله خو دلته دا نه دي ویلي چې دا ژوندي دي رزق ورکوي تاسو ورته ودرېږئ رزق ته غواړئ هغه په خپله د الله رزق ته محتاج دي نو چې کوم الله ته محتاج دي هغه الله ته یې موږ ولې نه وایو نو صحیح د شهیدان ژوندي دي خو برزخ کې ژوندي دي بله یو ځکې قرآن او حدیث کې دا نه دي راغلي چې برزخ کې ژوندي دي نو تاسو ورته پرېوځئ دا زمونږ په دې علاقو کې څومره قبرونه پخواني دي د شهیدانو د پلاني شهید قبر او پلاني شهید قبر شته که نشته ښه ډېر شي زمونږ طرف ته په یو ځای کې د یو کس دوه قبره دي دوه قبرې دي یو کس دی مړی یو دی قبرونه دوه دي یو له کتې بل بره دی نو د هغې معلومات بیا وکړو چې ده کې څه کمال دی چې دې سړي دوه قبرونه دي وایي دا داسې دغه هم شهید دی وی دغه اولنی چې د کوم قبر دی چې کوم لرې ځای کې دی نو دغه ځای کې د ده نه سر پرې کړی شوی په اولني ځای کې د نه سر پرې کړی شوی نو یو قبر یې هلته دی بیا وایي ده دا سر راغستی ترخ کې نیولی کته را روان دوی دا قیسې نو بیا چا لیدلی د اواز یې پرې کړی چې لکه دا خو پلانې دی نو د هغه اواز سره ډېر اولیدلی دی نو دغه ځای کې دویم قبر دی اولنی قبر کوم ځای کې دی چې کوم ځای کې دی سر ترې کټ شوی نو دویم قبر کوم ځای کې چې به دا اواز شوی دی ځکه چې دغه غوښته چې څوک مې ویني او په اواز یې شو راولید نو هغه دواړو ځایونو کې کاروبار روان دی او چا چې دا کار کړی دی خو ډېر هوښیار سړی دی ځکه که دلته کار ډاون کېږي هلته لکه یو سړي چې دوه دوکانه کولاو کړي که یو دوکان کې کار خراب شي دا بل خو ګزاره کوي که نو ده ځان له دوه لارې کولاو کړي که دلته کار کمزوری هلته صحیح هلته د سر قبر دی او دلته د باقي بدن قبر دی نو الله دې رحم وکړي شهیدان ژوندي دي خو کوم ځای کې ژوندي دي برزخ کې ژوندي دي او بل دا چې الله ته او د الله رزق ته محتاج دي ما ورته به څه راکړي فرحین بما آتاهم الله من فضله خوشحالیږي په هغه څه چې ورکړي دي هغوی ته الله د مهربانۍ خپلې نه لویه مهرباني الله په شهیدانو کوي
او وخت نشته یعنې هغه حدیثونه به موږ ټول بیان کړی وی چې هغې کې د شهیدانو هغه نعمتونه ذکر دي نو دوی په دغه نعمتونو باندې څه شي خوشحالیږي ویستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم من خلفهم او خوشحالیږي په هغه کسانو چې نه دي یو ځای شوي د دوی سره وروستو د دوی نه یعنې کوم چې شاته پاتې شوي دي دوی خوشحاله دي په هغوی ولې به خوشحاله دي نو ولې به دلته راځي دوی سره څنګه ملګري شاملو یعنې هغوی لګیا دي په جهادونو کې نو دوی اوس خوشحاله دي په هغه ملګرو ولې خوشحاله دي ځکه چې دوی خو هغه نعمتونه په خپله ولیدو که نه کومې چې اورېدلي او په کومې چې ایمان نو اوس خوشحاله دي په هغه ملګرو وایي هغه پلانې او پلانې به هم راځي وګوره الله به هغوی هم دا خیر ورکوي خو شاته کم خلک مراد دي نه کم ملګري چې شاته پاتې شوي دي او جهاد کې مصروفه دي اوس یو سړی شاته پاتې شوی دی او جهاد کې نه دی د هغه دپاره دا نعمت نشته دلته خبره د چا روانه ده د شهیدانو روانه ده الله خوف علیهم ولا هم یحزنون چې نه به یې هېڅ یره په هغوی باندې او نه به هغوی غمجنه کېږي ځکه خوشحاله دي په دې ملګرو یستبشرون بنعمة من الله خوشحالیږي په نعمت د الله وفضل او په فضل سره وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين او یقینا الله نه بربادي اجر د ایمان والو الله چې را دومره اوچت نعمتونه ورکړي دي ولې وجه دا ده الذين استجابوا لله وللرسول هغه کسان چې قبول کو حکم د الله او د رسول من بعد ما اصابهم القرح وروستو د دې نه چې ورسېدل هغوی ته زخم دلته اشاره ده هغه واقعې ته چا ذهن کې راځي وی خبره د پیغمبر منلی و وروستو د دې نه چې رسېدلی و ته زخم دوباره چې بیا وتي بارک الله فیک احد نه رالو که او ورځ او بیا ووتو ځکه چې ابو سفیان طریقه جوړه کړې وه چې واپس په مدینه باندې حمله وکړو ځکه چې خلک زخمیان دي او شهیدان شوي دي او کورونه ګډوډ دي حالات ګډوډ دي راځه بیا حمله کړو پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې خبر شو نو سره د دغه صحابه کرامو د دغه زخمي صحابه کرامو ابو سفیان مخې له حمراء الاسد علاقې ته رسېدلی الله وی دې خلکو ته به د اجر میلاویږي ځکه چې وروستو د زخمونو نه دوی د پیغمبر حکم منلی او موږ سیرت کې ذکر کړي وو که نه چې یو کس پکې را روانو او بل یې په شا راغستی و نو تپوس ترې وشو کله چې دا ملګري روانو حمراء الاسد علاقې ته او زخمیان ملګري الله اکبر دې ته ایمان وایي لږ ساعت مخکې ما تاسو ته وویل چې دا په اورېدو کې اسانې دي نو یو کس یې په شا راغستی نو کسانو ورته آواز وکړي پلاني دا څوک دی وایي دا زما ورور دی دی موږ سره وي بدر کې وو هلته وي پیغمبر ویلي چې احد کې وو هلته وي پیغمبر ویلي چې په احد کې څوک ومې رایولی نو دی د کټ نه راپاڅېدی نه شو خوځېدی نه شو ما روان کړی په شا مې راغستی نو دومره زخمي چې خوځېدی نه شي ګرځېدی نه شي تا راغستی وي پیغمبر ونه وي چې را دي شي ټول هغه څوک چې په احد کې شریک و نه دی خو پکې وو دې ته وایي ایمان هغه ورور هم په شا راغستی دی چې هغه قدم هم نشي اغستی صرف دې د لاسه چې هغه شریک شوی دی په څه کې احد کې دې ته ایمان وایي للذین احسنوا منهم واتقوا اجر عظیم د پاره د هغه کسانو چې ښایسته عمل یې کړی دی د دوی نه او تقوا یې کړې ده اجر لوی دی دوی له به الله لوی اجر ورکوي د دوی د ایمان ته وګوره که نه هلته بیا دا طریقه وشوه چې یو کس راغی معبد الخزاعي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خواله او په دې قضیې کې اسلام راوړ چې کله اسلام یې راوړو نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وی د اسلام مه راښکاره کوه اسلام پټ ساته لاړ شه ابو سفیان پسې راوتی دی او د مسلمانانو نه یې ویروه دا د جنګ طریقې دي جنګ وایي دې ته چې به یې که به داسې چل کوي
هغه وی صحیح ده. هغه لاړ نه، ابو سفیان خو د هغه نه نه و خبر چې دی مسلمان شوی دی. نو ورته وی کوم طرف رالی؟ وی دغه طرف نه راله. وی څه خبر خو نه لري د محمد صلی الله علیه وسلم او د هغه د ملګرو؟ یره خبر خو مې اورېدلی. څه خبر دی؟ راوتي دي او ټول راوتي دي، او ورسره هغه هم راوتي دي کوم چې احد کې نه وو، هغه ورسره هم راوتي دي. او ویل ښکاري خو ماته داسې که په دې زخمي ازمریانو دې پرې ورلی که نه نو ډېر به م خراب کړي. ښه یې ویرول. څه مې ویرول؟ نو ابو سفیان ډېر هوښیار سړی و، ځکه خو به همیشه هغه مشر امت د مقابل هغه سوچ وکړو چې لکه اوس زموږ څه نه څه نوم پاتې شو چې وایي موږ کار کړی دی او راغلي یو، کسان هم ته شهیدان کړي دي او تکلیف هم ورکړی، او که اوس واپس شو موږ راګیر کړي نو زموږ چې څه نه څه نوم دی هغه به هم خراب شي او نقصان به موږ ته ورسي. او دا خبره صحیح ده، ځکه چې اوس هغوی غوسه دي، او کله چې سړی غوسه شي دی بدل ډېر په نره بیایي. خو هغه هم یو سوچ وکړو، هغه دا سوچ وکړو چې یو کس په دغه طرف باندې تېرېدو د عبدالقیس قبیلې، یا یو قافله تېرېده. د ابو سفیان دا قافله ودروله، وایي چېرته ځي؟ هغوی موږ ځو مدینې ته. وایي مدینه کې څه کوئ؟ وایي هلته ځان له خوراک حاصلو که نه، د خوراک سامان موږ د مدینې نه الو. ابو سفیان ورته وایي زما یو کار وکئ، او د دې په بدل کې د عکاظ په بازار کې چې دا مشهور بازار و، په دې کې چې کم خوراک تاسو غواړئ هغه زما د طرف نه ستاسو لپاره شو، قیمتي خوراکونه به درله زه درکړو. هغوی کار څه دی؟ کار دا دی تاسو به تېر شئ روان یاست، نو کله چې په محمد صلی الله علیه وسلم او د هغه په ملګرو تېرېدئ نو وبه یېروئ چې خلک را روان دي د بسې. سبحان الله، ګوره دې سوچونو ته، ځکه چې هغه ټیم کې دا جنګ داسې کېږي، یعنی پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا سوچ کړی دی، دی هم دا سوچ کوي ابو سفیان. اوس ابو سفیان خو دې نه خبر نه چې هغه راباندې رامخکې شوی دی، پیغمبر صلی الله علیه وسلم د سره کار کړی دی، دی خو دې نه دی خبر، خو دی هم دا سوچ کوي. نو په هغه وخت کې دا یو طریقه وه د جنګ د کنټرولولو او د مد مقابل د لښکر د کمزوري کولو. نو الله څه وایي؟ الذین قال لهم الناس، هغه کسان دي چې وویل دوی ته خلکو، صحابه کرام هغه خلک دي چې کله ووی دوی ته خلکو، کمو خلکو ته ووی؟ کم چې رالیږلي دي ابو سفیان. ان الناس قد جمعوا لكم، یقینا خلک را جمع کړي دي ستاسو د مقابلې دپاره لښکرې. خلکو نه مراد څوک دي؟ ابو سفیان دلی مشرکین. وی هغوی ګوره غټې غټې لښکرې دې پرله راویستي دي. فخشوهم، نو ویرېږئ د هغوی نه. ایمان دې ته وایي فزادهم ایمانا، نو زیات کو دې خبرې د هغوی ایمان، دې سره ایمان ښه زیات شو. وقالو، او ویوي حسبنا الله ونعم الوکیل، پوره دی موږ له الله او الله ښه کارساز دی. دا ډېره برکتي جمله ده، ده حسبنا الله ونعم الوکیل. دا چې په سخته کې وي الله سخته اساني. پیغمبر صلی الله علیه وسلم او صحابه کرامو دلته ویلي و الله پرې رحم وکړو. ابراهیم علیه السلام چې کله اور ته غورځولی کېدو نو هغه ویلي و الله د اور نه بچ کړه. فانقلبوا بنعمة من الله، نو واپس شول دوی په نعمت د الله سره. او دا څه نعمت ته چې دوی پرې واپس شو؟ جنګ ونه شو کېدی شي، هغوی ویرېد او مشرکین واپس شو. دا یو نعمت دی. مشرکین واپس شو، د دوی عزت روب دبدبه ښه ډېره شوه، چې هلته مشرکان ویري چې د هغوی لښکرې راولي، نور نقصان ورنه رسېدو. دا ټول نعمتونه دي ګن. وفضل، او په مهرباني د الله سره. لم یمسسهم سوء، نو رسېدلی دوی ته هېڅ تکلیف. واتبعوا رضوان الله، او روان شو په رضا د الله پسې. والله ذو فضل عظیم،
او الله خاوند د مهربانۍ لوی دی. انما ذلكم الشیطان، یقینا دا شیطان دی، یخوف اولیاءه، چې یری تاسو په دوستانو خپلو. شیطان دا کار کوي لګیا دی په اصل کې. کله چې ته یو انسان وینې که نه او تا یری او د الله په دین کې دې کمزوری کوي او دیندارۍ نه دې وباسي، نو دا شیطان لګیا دی په اصل کې. ځکه چې هغه په دغه کار باندې چا راتیز کړی دی؟ شیطان راتیز کړی دی، نو ځکه دې تا سره وداسې لګیا دی. فلا تخافوهم، نو مه یریږئ د دوی نه، وخافون ان کنتم مؤمنین، او ویریږئ زما نه که چېرته یئ تاسو مؤمنان. کله چې د احد دا غزا ختمه شوه نو مسلمانانو ته تکلیف ورسېد، منافقانو ژبې ښه تیزې شوې. ولې ژبې تیزې شوې؟ ځکه چې مسلمانانو ته شکست میلاو شو، نو یو خو د منافقانو ژبې تیزې شوې. قریش خو د هغوی خبره خو لاړه بیا ډېره مخکې شوه، ځکه چې هغوی جنګ د هغوی سره شوی دی. او یهودیان هم خوشحاله وو، یهودیان، منافقان، مشرکان. سازشونه د دوی شروع شو، میټینګونه د دوی سٹارټ شو، خبرې د دوی تیزې شوې. نو اوس الله پیغمبر له تسلي ورکوي، ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، او غمجن دي نه کی تا لره هغه کسان چې تعدي کوي په کارونو د کفر کې. انهم لن يضروا الله شيئا، یقینا دوی هیڅ چېرې ضرر نشي ورکولی الله ته د څه شي. یعنې ښه مطمئن اوسئ پیغمبره، دوی ګورې نه الله ته نقصان رسولی شي، نه د الله دین ته او نه د الله ملګرو ته. یرید الله الا یجعل لهم حظا فی الاخره، غواړي الله چې ونه ګرځوي دوی لره برخه په آخرت کې، ځکه خو له توفیق د ایمان نه ورکوي. ولهم عذاب عظیم، او دوی لره عذاب لوی دی. ان الذين اشتروا الكفر بالایمان، یقینا هغه کسان چې اخیستی دی کفر په بدله د ایمان کې، لن یضروا الله شیئا، هیڅ چېرې ضرر نشي ورکولی الله ته د څه شي. بیا دا خبره وکړه، ولهم عذاب علیم، او دوی لره عذاب دردناک دی. عذاب دردناک دی، خو اوس که څوک وایي چې دا عذاب خو اکدم ولې نه راځي، الله وایي دا چې زه عذاب لیټ کوم د کافرانو نه، په دې کې م حکمت دی. ولا يحسبن الذين كفروا، او ګمان دې نه کوي هغه کسان چې کفر یې کړی دی، انما نملي لهم خیر لانفسهم، چې بېشکه هغه شی چې مهلت ورکوو موږ دوی ته غوره دی د پاره د ځانونو د دوی. دوی دې په دې سوچ کې نه پرېوځي چې دا کم وخت چې الله موږ له راکړی دی او دا عذاب چې نه راځي دا زموږ دپاره څه دی؟ خیر دی. نه، دا سوچ دې نه کوي. انما نملي لهم، یقینا مهلت ورکوو موږ دوی ته، لیزدادو اثما، دې دپاره چې زیات شي دوی په ګناه کې. ځکه چې څومره ژوند زیاتي او څومره پې عذاب زر نه راځي، نو دوی څه کوي؟ ګناهونو کې به ورننوځي. نو چې ګناهونه یې ډېر شي نو څه به عذاب به سخي. ولهم عذاب مهین، او دوی دپاره عذاب سپکوونکی دی. اوس ګوره دا سخته راله په احد کې، یوه لویه فایده پکې دا وشوه چې پاک او پلیت پکې څه شو؟ جدا شو. نو الله وایي ما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه، نه دی الله چې پرېږدي مؤمنان په هغه حال چې یی تاسو په هغې باندې. الله داسې نه کوي چې مؤمنان په یو حال پرېږدي، بلکې حالات به بدلی را بدلی، سختي به پکې هم راولي. ولې؟ ليميز الله الخبيث من الطيب، حتى يميز الخبيث من الطيب، تر دې چې جدا کړي الله پلیت د پاک نه. نو پلیت منافق دی او پاک مخلص مؤمن دی. اوس که څوک دا ووایي چې د دې امتحانونو نه بغیر الله موږ ته ولې داسې نه بیانوي چې دا پلانی منافق دی، دا منافق دی، دا منافق دی، خبره ختمه شوه. نو الله وایي وما كان الله ليطلعكم على الغیب، او نه دی الله چې خبر کی تاسو په غیبو باندې، ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء، او لیکن الله غوره کوي
د رسولانو خپلو نه چا لره چې وغواړي. پیغمبرانو ته داسې خبرې بیان کړي دي که نه، بعض خبرې بیان شوي. زموږ پیغمبر ته هم د منافقانو بعضو نومونه خو شوي. فآمنوا بالله ورسله، نو ایمان راوړئ په الله باندې او په رسولانو د هغه. وإن تؤمنوا وتتقوا، او که چېرته تاسو ایمان راوړو او ویرېدئ د الله نه، فلکم اجر عظیم، نو ستاسو دپاره اجر لوی دی. اوس د اهل کتابو بد صفت دی په دې روان آیت کې، او د منافقانو هم. اهل کتابو به بخل کو، منافقانو به هم بخل کو. و جهاد چې کېږي نو په جهاد کې څه ته ضرورت راځي؟ مال ته. نه منافقان مال لګوي او نه د یهود چې معاهدې ورسره شوي دي دوی د مسلمانانو په مرسته کې ودرېږي، ځکه چې اصل مرض په دوی کې څه دی؟ بخل دی. ځکه الله وایي ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله، او ګمان دې نه کوي هغه کسان چې بخل کوي په هغه مال چې ورکړی دوی ته الله د مهربانۍ خپلې نه. هو خیر لهم، چې دا غوره دی دوی لره. دا ګمان دې نه کوي. دا دوی چې کوم بخل کوي په هغه مال چې الله وله ورکړی دی، نو دا ګمان دې نه کوي چې دا کار څه دی؟ غوره دی. بل هو شر لهم، بلکې دا کار بد دی دوی لره. بخل چې دی دا شر دی. سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامه، زر ده چې په غاړه کې به واچولی شي دوی ته هغه شی چې بخل کړی دی دوی په هغې سره په ورځ د قیامت. دا پسې چې بخل کړی دا به ورته الله دې غاړې ته ور واچوي. دا بخل ګوره صرف په مال کې نه، بخل په مال کې، بخل په علم کې، بخل په جاه او په نسب کې. لکه یو سړی د عزتمند دی، مخوریز دی، د ده په تلو سره یو ځي ته مسله حل کېږي، دی نه ځي. دا بخل دی. عالم دی، علم ورسره دی نه بیانوي، دا بخیل دی. بخل په علم، پیسې ورسره دی نه لګوي، دا بخل په مال دی. ولله میراث السماوات والارض، او خاص د الله دپاره میراث د اسمانونو او د ځمکې دی. یعنې ځمکه او اسمانونه چا ته پاتې دي؟ الله ته. نو تاسو به ولې بخل کوئ؟ تاسو نه خو هم پاتې ده. والله بما تعملون خبیر، او الله په هغه عملونو چې تاسو یې کوئ خبردار دی. په دې باندې به اکتفا وکړو. انشاءالله سبا به د 181 نمبر آیت نه شروع کوو. او اوس ګوره زمونږ ترتیب لږ ورو ورو تیزیږي، ځکه چې مخکې اکثر داسې صورتونه راځي را روان دي چې هغه بیا آسان دي. نو کوشش کوئ چې په توجه سره ورته کښېنئ، او هغه خبره به وکړو چې الله قرآن کې کړې ده ایاما معدودات، د شمار یو څو ورځې، او د شمار په هغه ورځو کې هم 4 ورځې ختمې شوې، ډېرې زر تېرېږي. او دا راته وایم رب الکعبه قسم پرې راته خورم، والله چې قسم پرې راته خورم. سبا که چېرته موږ الله ژوند راکړو د دې تفسیر ختم هم کوو، او دغه خوشحالي الله به موږ راولي، او تا دا تفسیر موږ سره پوره نه یې اورېدلی، نو ته به لوی ارمان وکړي. یو تفسیر باندې پوهېده نوټ کول، بعض ملګري هغه دي چې هغه زموږ په نظر کې دي، بعض هغه دي چې هغه اوري، بیا پکې هم فایده ده. قرآن کې هر قسمه فایده ده، مسلې اوري، حالات اوري د مؤمنانو. نو دا قرآن پوره د سوره فاتحې نه اورېده سورت ناس پورې سره د تفسیر او ترجمې د لوی عبادت دی. صرف محض یو سړی اوري، او ته چې صرف قرآن تلاوت اوري اجر به کېدی که نه دی؟ نو چې اوري ترجمه او تفسیر دا بیا ښه ډېر اجر دی. نو ذکر ته دا وایي چې په هغه اخره کې که بیا څوک پښیماني او دا چې زموږ نه موقع لاړه، نو دا د هغه خپله کوتاهي ده. کوشش کوئ چې ځان کمزوری نه کوي، په ځان کې سستي را نه ولئ، او دا جذبه څنګه چې په اوله ورځ وه چې دغه شان په اخره کې مې په منځ کې مې
الله دې موږ پوه کړي په قرآن باندې. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.